د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو کمپاین د اسد له 6 نیټې څخه پیل او د 15 ورځو لپاره دوام کوي چې د ټاکنو له ورځې 48 ساعته مخکې د سکوت دوره ده چې په دغه وخت کې کاندیدان بیا کمپاین نه کوي. د کاندیدانو تبلیغاتي پاڼې په عامه ودانیو نه لګول کیږي، خو که دغه امکانات د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان برابر شي بیا دغه چاره شونې ده. کاندیدان کولی شي چې د خلکو له رضایت وروسته د هغوی له شخصي ودانیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار واخلي. کاندیدان د ټاکنیز کمپاین وروسته د 10 ورځو په ترڅ کې خپلې ټولې تبلیغاتي پاڼې له ښار څخه ټولوي او د ښار په پاکوالي کې ونډه اخلي. کاندیدان د خپلو ټاکنیزو مبارزو د لګښت په اړه د ټاکنو کمیسیون ته ریپورټ ورکوي.